سلامونه ملګرو، زه ورور آغا یم او تاسو ته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. که له یو چا څخه وپوښتل سي چې په نړۍ کې تر ټولو خوندي شی کوم یو دی، ښایي هر څوک یې ځواب ونه لري، خو په حیرانونکې توګه د دغو ځینو شیانو نومونه به مو مخکې اورېدلي وي، خو ډېر لږ کسان پوهېږي چې ولې دوی ته دومره سخت امنیت او ساتنه ورکول کېږي. ځینې یې د میلیاردونو روپیو ارزښت لري او د ځینو اصلي ارزښت د هغوی په تاریخي، مذهبي او د ټول بشریت د تمدن لپاره په اهمیت کې پټ دي. نو راځئ چې یو په یو سره د نړۍ له لسو تر ټولو خوندي شیانو سره بلد سو. په لومړي نمبر کې د نړۍ تر ټولو خوندي شی نیوکلیر فوټبال دی. د نوم له اورېدو سره داسې ښکاري لکه له فوټبال سره چې تړاو ولري، خو په حقیقت کې دا یو تور بکس دی، یعنی بریف کیس دی چې عادي ښکاري. دې ته د نړۍ تر ټولو خطرناک بریف کیس هم ویل کېږي. په حیرانونکې توګه سره په دې کې اټومي بم نشته، بلکې په دې کې داسې پټ اسناد، خوندي مخابراتي لارې او خطرناکه پوځي انتخابونه ساتل کېږي چې د ملي بحران پر مهال د امریکا ولسمشر کولی سي د اټومي برید د بهیر د پیلولو لپاره ترې ګټه واخلي. تر ټولو حیرانونکې خبره دا ده چې دا بریف کیس شاوخوا 24 ساعته د ولسمشر تر څنګ وي، که هغه په سپینه ماڼۍ کې وي، که په چورلکه کې وي، که په بهراني سفر باندې وتلی وي، یا په کومه عادي غونډه کې ګډون ولري. دا بریف کیس تل صرف یو څو ګامه د ولسمشر څخه لیرې وي. هغه پوځي افسر چې دا بریف کیس ورسره وي د نړۍ له تر ټولو سختو امنیتي ارزونو څخه تیر شوی وي او تل د ولسمشر د امنیتي ډلې برخه وي. خو یوازې په دې بریف کیس سره اټومي برید نشي ترسره کېدلی. په حقیقت کې د ولسمشر سره یوه بله پټه پیژندپاڼه هم وي چې بسکټ نومیږي. تر هغو چې د دې کارت ځانګړي کوډ تایید نشي، نور بهیر مخته نشي پیل کېدلی. په دې بریف کیس کې په رښتیا سره څه شی ساتل کېږي، دا لا هم تر اوسه پورې یو راز دی. یوازې یو څو ټاکلي کسان د دې بشپړ محتوا په اړه باندې معلومات لري. خو په زړه پورې خبره دا ده چې ولې دې بریف کیس ته فوټبال نوم ورکول شوی دی. تر نن ورځې پورې یې رسمي دلیل نه دی اعلان شوی. د نړۍ تر ټولو خوندي شیانو په دې لیست کې دویم نمبر هوپ ډایمنډ دی. په لومړي نظر کې دا یوازې یو شین رنګه الماس ښکاري، خو کیسه یې له هر فلم څخه کمه نه ده. دا شاوخوا 45.25 قیراته نادر شین الماس دی چې یو وخت د هند کوهینور له الماسو څخه ایستل شوی و. خو دا په نړۍ کې د خپل قیمت له امله نه، بلکې د خپلې مشهورې لعنتي کیسو له امله مشهوره سو. ویل کېږي هر چا چې هڅه کړې ده چې دا الماس خپل کړي، د ژوند له یوې سترې غمیزې سره مخ شوی دی. ځینې یې په مرموزه توګه سره مړه شوي دي، ځینو خپله شتمني له لاسه ورکړې ده او د ځینو واکمني پای ته رسېدلي دي. خو تاریخ پوهانو د دې لعنت په اړه باندې کوم قوي ثبوت نه دی پیدا کړی، سره له دې چې د دې مرموز شهرت لا هم پاته دی. نن ورځ دا الماس د امریکا د سمیټسونین د طبیعي تاریخ په ملي موزیم کې ساتل کیږي چې هر کال یې میلیونونه خلک د لیدو لپاره ورځي، خو نه یې لمس کول اسانه دي او نه هم ورنږدې کېدلی سي. دا الماس د ځانګړي د دې مرمۍ ښیښې، پرمختللي الارم سیسټم او 24 ساعته څارنې ترمنځ خوندي ساتل کیږي. تر ټولو حیرانونکې خبره دا ده چې کله دا الماس د اوږدې مودې لپاره په تیاره کې وساتل سي او بیا ورباندې رڼا واچول سي، نو د رڼا له لرې کېدو وروسته د څو ثانیو لپاره سره ځلا پرې پاته کېږي. دا ځانګړنه د نړۍ په ډېرو لږو طبیعي الماسو کې لیدل کېږي. بله حیرانونکې خبره دا ده چې د دې قیمت دومره لوړ دی چې حتی متخصصین هم نه دي توانېدلي چې د دې حقیقي ارزښت په سمه توګه سره وټاکي. د نړۍ د تر ټولو خوندي شیانو په دې لیست کې دریم نمبر د مکې مکرمې توره ډبره ده چې په عربي ژبه کې ورته حجر اسود ویل کېږي. دا یوازې یوه ډبره نه ده، بلکې د اسلام له تر ټولو درنو او سپېڅلو مذهبي اثارو څخه ګڼل کېږي. دا سپېڅلې ډبره د کعبې شریفې په ختیځ کونج کې د سپینو زرو په چوکاټ کې ځای پر ځای شوې ده. هر کال میلیونونه مسلمانان د حج او عمرې لپاره د ټولې نړۍ څخه مکې مکرمې ته ورځي. که د طواف پر مهال ګڼه ګوڼه او شرایط اجازه ورکړي، نو زیارت کوونکي هڅه کوي چې دا ډبره ښکل کړي یا یې لمس کړي. که ګڼه ګوڼه زیاته وي، نو د لیرې څخه هم ورته اشاره کول د دین له نظره روا او د منلو وړ ګڼل کېږي. د دې تر ټولو مرموزه برخه د هغې اصل او سرچینه ده. د اسلامي روایاتو له مخې دا ډبره له اسمانه څخه رالېږدول شوې ده، خو ساینسپوهان تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې د دې اصلي جوړښت او سرچینه په یقیني ډول ثابته کړي. ځینې خلک دا هم وایي چې دا د اولکا له کلي یا د اسماني ډبرې له جنس څخه ده، خو د دې ادعا لپاره کوم پیاوړی علمي ثبوت نشته، ځکه چې پر دې ډبره تر اوسه پورې پراخې او بشپړې علمي څېړنې نه دي شوې. نو له همدې امله یې اصلیت لا هم یو راز ګڼل کېږي. د تاریخ تر ټولو ستر برید پر دې ډبره
په 910 زرجدیز کال کې وسو، کله چې د قیرامته په نوم یوې ډلې دا له ځانه سره یوړه. شاوخوا 22 کاله وروسته بیرته کعبې شریف ته راوګرځول سول. باور دا دی چې په همدې موده کې دا ډبره په ګڼو ټوټو سره ماته سوې وه. هغه حجر اسود چې نن ورځ لیدل کیږي د همغه کوچنۍ ټوټو له یوځای کېدلو وروسته د سپینو زرو په چوکاټ کې خوندي سوې ده. همدا لامل دی چې د دې ساتنه ډیره سخته او جدي ده. د حج پر مهال امنیتي تدبیرونه نور هم زیاتیږي ترڅو یې سپېڅلې ډبرې ته هیڅ ډول زیان ور ونه رسیږي. ملګرو، دا یوازې د سرو زرو یو ماسک نه دی، بلکې د لرغوني مصر د ځوان باچا توت امون د جنازې ماسک دی چې د هغه پر مخ ایښودل سوی و. دا ماسک شاوخوا 3300 کاله وړاندې جوړ سوی و. په هغه وخت کې خلکو باور درلودی چې دا به د باچا هویت له مرګ څخه وروسته هم خوندي وساتي او د بلې نړۍ په سفر کې به یې ساتنه وکړي. تر ټولو حیرانونکې خبره دا ده چې دا ماسک له نږدې 11 کیلوګرامه خالصو سرو زرو څخه جوړ شوی دی او پکې ګڼ شمېر نادر او قیمتي جواهرات هم ځای پر ځای شوي دي. په 1922 زرجدیز کال کې لرغونپوه هاورډ کارټر د توت امون نږدې بشپړ خوندي قبر پیدا کړي. دا موندنه دومره ستره وه چې ټوله نړۍ یې حیرانه کړه. له دې وروسته د فرعون د لعنت کیسه هم مشهوره سوه. ادعا کېدله چې د قبر له پرانیستو وروسته ځینې کسان په مرموز ډول سره مړه سول، خو د دې ادعا لپاره کوم څرګند علمي ثبوت نه دی پیدا سوی. نن ورځ دا ماسک خورا تر سختو امنیتي تدبیرونو لاندې ساتل کیږي. دا د ضد مرمۍ شیشو، کنټرول سوي تودوخې او پرلهپسې څارنې ترمنځ ساتل کیږي، ځکه که لږ زیان هم ورسیږي نو د بشري تاریخ یو بېساري او ارزښتمن میراث به د تل لپاره له منځه ولاړ سي. د نړۍ تر ټولو خوندي شیانو په دې لیست کې 5م نمبر د سوالبارډ نړیوال د تخمونو زیرمتون دی چې ډېر وخت دې ځای ته د قیامت خونه یا دومز ډے والډ هم ویل کیږي. د حیرانتیا خبره دا ده چې په دې زیرمتون کې نه سره زر دی، نه الماس او نه کومه بله خزانه ساتل سوې ده، بلکې د نړۍ د بېلابېلو فصلونو او کورنیزو بوټو څخه سلګونه زره تخمونه په همدې ځای کې ساتل سوي دي. دا زیرمتون د ناروې د شمالي قطبي سیمې په یوه واورین غر کې جوړ سوی دی. دلته ټول کال هوا دومره سړه وي چې که برېښنا هم پرې سي طبیعي یخوالی د تخمونو په ساتنه کې مرسته کوي او هغوی د اوږدې مودې لپاره خوندي پاتې کیږي. خو ولې دغو تخمونو ته دومره ارزښت او ساتنه ورکول کیږي؟ فرض کړئ چې په کوم هیواد کې د جګړې، اټومي پیښې، زلزلې، سیلاب یا د اقلیمي بدلون له امله ټول کرنیز فصلونه له منځه ولاړ سي، نو په داسې حالت کې همدا زیرمتون د هغه هیواد لپاره د فصلونو د بیا کرلو وروستۍ هیله کېدلی سي. له همدې امله دې ته د بشري تمدن بیک اپ یا احتیاطي زیرمه هم ویل کیږي. د دې ځای امنیت له هر خوندي مرکز څخه کم نه دی. غټ کنکریټي دیوالونه، ګڼې پولادي امنیتي دروازې، محدود لاسرسی او پرمختللی څارنیز سیستم دا د نړۍ له تر ټولو خوندي ځایونو څخه ګرځوي. تر ټولو په زړه پورې خبره دا ده چې دلته ساتل سوي تخمونه د ناروې ملکیت نه دی، بلکې د هغو هیوادونو ملکیت دی چې راټول کړي دي. ناروې هیواد یوازې د هغوی د ساتنې مسؤلیت لري. د دې زیرمتون اصلي ارزښت هغه وخت ثابت سو کله چې په سوریه کې د جګړې له امله یو مهم د تخمونو بانک له منځه ولاړی. وروسته همغې ادارې خپل تخمونه چې په سوالبارډ کې خوندي ساتل سوي وه بیرته ترلاسه کړل او له هغوی څخه یې فصلونه بیا وکرله. په دې توګه دې زیرمتون په عملي ډول د یوه هیواد د کرنیز میراث په ژغورلو کې مرسته وکړه. نن ورځ په دې ځای کې له 100 څخه زیاته تخمونو نمونې خوندي ساتل سوي دي او دا شمیر په دوامداره توګه سره زیاتیږي. زموږ په لیست کې شپږمه شمیره د کوکاکولا پټه نسخه ده. د حیرانتیا خبره دا ده چې د نړۍ میلیونونه خلک هره ورځ کوکاکولا څښي، خو د دې اصلي خوند راز لا هم له نړۍ څخه پټ دی. دا نسخه په 1880 کال کې پیل سوه کله چې امریکایي درمل جوړونکي جان سټیټ دا مشروب جوړ کړي، خو له 100 کلونو څخه د زیات وخت تېرېدو سره سره د دې بشپړه نسخه هیڅ کله هم نه ده خپره سوې. شرکت د دې ځینو عامو موادو په اړه باندې معلومات ورکوي، خو د هغو دقیق مقدار او اصلي ترکیب لا هم یو سوداګریز راز دی. تر ټولو په زړه پورې خبره دا ده چې له کلونو راهیسې دا ادعا کیږي چې یوازې 2 کسان د دې نسخې په راز باندې پوهیږي او هغوی هیڅ کله هم یو ځای سفر نه کوي. که څه هم شرکت دا خبره هیڅ کله په رسمي ډول نه ده تایید کړې، خو بیا هم دا کیسه د نړۍ له مشهورو سوداګریزو رازونو څخه ګڼل کیږي. دا نسخه د ډیرو کلونو لپاره د امریکا په یو بانک کې ساتل کېدله. وروسته بیا د ورلډ اف کوکاکولا یوه ځانګړي او ډیر خوندي زیرمتون ته ولېږدول سول چې هلته یې امنیت خورا سخت دی. خو تر ټولو حیرانوونکې پیښه په 2006 کال کې رامنځته سوه کله چې د کوکاکولا یوه پخواني کارکوونکي
هڅه وکړه چې د دې پټې نسخې اړوند اسناد وپلوري. هغه غوښتل چې دا اسناد د شرکت ستر سیال پیپسیکو ته وپلوري، خو پیپسیکو د دې معلوماتو د پټولو پر ځای باندې مستقیم FBI ته خبر ورکړي. له هغه وروسته پلټنې وسوې او تورن کسان ونیول سول. ملګرو، د داسې څېړنیزو ویډیوګانو جوړولو لپاره ډېر وخت او زحمت ته اړتیا ده. نو هیله ده ویډیو لایک او شیر کړئ، ځکه چې ستاسو یو لایک زموږ سره ډېره مرسته کوي. زموږ په لیست کې 9 شمیره مونالیزا ده. ملګرو، کېدای شي تاسو دا انځور مخکې لیدلی وي، خو دا یو عادي انځور نه دی. دا شاوخوا 500 کاله وړاندې د ستر هنرمند لیونارډو ډیوینچي لخوا جوړ شوی و. نن ورځ دا د فرانسې د لور موزیم کې په خورا خوندي ډول ساتل کیږي. هر کال میلیونونه خلک یوازې د همدې انځور د لیدو لپاره هلته راځي. خو ولې امنیت دومره سخت دی؟ اصلي لامل یې د 1911 کال غلا ده. په هغه کال کې وینچنزو پیروژیا چې پخوا یې په لور موزیم کې کار کوي، دا انځور یې غلا کړي. تر ټولو حیرانونکې خبره دا وه چې موزیم والا ته د دې انځور د غلا کېدو خبر نږدې 4 ساعته وروسته په لاس ورغلی. د شاوخوا 2 کلونو لپاره نړۍ نه پوهېدله چې مونالیزا چیرته ده. بالاخره په 1914 کال کې کله چې هغه نفر غوښتل دا انځور په ایټالیا کې خرڅ کړي، نو هغه ونیول سو او انځور بیرته فرانسې ته راوګرځول سو. دې پیښې مونالیزا د نړۍ تر ټولو مشهور انځور وګرځوي. له هغه وروسته یې امنیت په بشپړ ډول سره بدل سو. نن ورځ دا انځور د ځانګړې ضد مرمۍ او هوا کنټرول شوي شیشو تر شا ساتل کیږي. سلګونه کامرې، دوامدار امنیتي څارنه او کنټرول شوې تودوخه دا انځور نه یوازې له غلا بلکې له دوړو، رطوبت او سختې رڼا څخه هم ساتي. په تاریخ کې پر دې انځور څو ځله بریدونه سوي دي. چا پرې ډبرې غورځولې دي، چا پرې رنګ پاشلی دی او په 2022 کال کې یو کس پرې کیک هم وغورځوي. خو هر ځل د ضد مرمۍ ضد شیشو له امله انځور په بشپړ ډول سره خوندي پاتې کیږي. په زړه پورې خبره دا ده چې د مونالیزا د انځور رسمي بیه هیڅ کله نه ده ټاکل شوې. کارپوهان باور لري که دا انځور کله هم خرڅ کړل سي، ارزښت یې میلیارډونه ډالرو ته رسیږي. تر اوسه چې موږ د کومو شیانو یادونه وکړه ټول د ځمکې پر مخ جوړ شوي وه، خو په 8مه شمیره کې داسې شی راځي چې د ځمکې نه بلکې د سپوږمۍ دی. دا د اپولو 11 د سپوږمۍ ډبرې دي. دا هماغه اصلي سپوږمیزې ډبرې دي چې نیل آرمسټرانګ او باز الډرین د سپوږمۍ له سطحې څخه ځمکې ته راوړي دي. د دې میشن پر مهال شاوخوا 1.5 کیلوګرامه ډبرې او د خاورې نمونې راټول شوي وې. دا لومړی ځل و چې انسان د بل آسماني جرم یوه حقیقي برخه ځمکې ته راوړي. دا ډبرې ښایي عادي ښکاره سي، خو ساینسپوهانو د همدې په مرسته د سپوږمۍ عمر، جوړښت او د هغې د تاریخ ډېر رازونه درک کړي دي. تر نن ورځې پورې نوې څېړنې روانې دي. د دغو ډبرو ډېره برخه د ناسا د قمري نمونو په ځانګړي لابراتوار کې ساتل کیږي. دا په ځانګړي ځایونو او کنټرول شوي چاپیریال کې ساتل کیږي تر څو د ځمکې هوا، رطوبت او هر ډول ککړتیا پرې اغېزه ونه کړي. یوازې انتخاب شوي ساینسپوهان د ننوتلو اجازه لري. تر ټولو حیرانونکې خبره دا ده چې د اپولو له میشن څخه وروسته ځینې کوچنۍ نمونې چې نورو هیوادونو ته د ډالۍ په توګه ورکول شوي وې د وخت په تېرېدو سره غلا شوي دي. له دې وروسته ناسا د سپوږمۍ د ډبرو امنیت نور هم سخت کړي. په دې لیست کې 9مه شمیره د وینچ لا سوند دی. په لومړي نظر کې دا یو عادي لرغونې کتابچه ښکاره کیږي، خو دا د نړۍ تر ټولو مرموزه کتاب بلل کیږي. دا شاوخوا 600 کاله پخوانی کتاب دی. په 1912 کال کې د ایټالیا د ویلا مونراګون له یو پخواني یسوعي کالج څخه د نادرو کتابونو ترمنځ پیدا شو، خو تر اوسه هیڅ څوک نه دي توانېدلي د دې کتاب ژبه ولولي. حتی د نړۍ ستر رمزپوهان، ژبپوهان او عصري کمپیوټرونه هم ونه توانېدله چې د دې راز په بشپړه توګه سره حل کړي. په دې کتاب کې سلګونه عجیب انځورونه شته. داسې بوټي پکې انځور شوي دي چې په رښتینې نړۍ کې نه موندل کیږي. له مرموزو نښو او ناپېژندل شوو تورو سره. تر ټولو حیرانونکې خبره دا ده چې هیڅ څوک نه پوهیږي چې دا کتاب چا لیکلی دی، ولې یې لیکلی دی او چی پکې لیکل شوي دي. نن ورځ دا کتاب د نادرو کتابونو او لاسوندونو په ځانګړي کتابتون کې ساتل کیږي. په دې لیست کې 10مه شمیره د برتانیا د شاهي تاجونو او جواهرو ټولګه ده. دا یوازې د یو تاج نوم نه دی، بلکې له لسو څخه د زیاتو شاهي خزانو یوه ټولګه ده. د نړۍ له تر ټولو سخت امنیت لاندې ساتل کیږي. په دې کې تاجونه، عصاوې، تورې، ګوتمۍ او ګڼ شمېر نور تاریخي شاهي سمبولونه شامل دي چې لا هم د ځانګړو مراسمو لکه د برتانوي باچاهانو او ملیکو د تاج ایښودلو په مراسمو کې کارول کیږي.
د دې ټولګې تر ټولو مشهوره شی امپریل سټیټ کراون دی چې له 3000 څخه زیات الماسونه، سلګونه ملغلرې، یاقوتونه، زمردونه او نور قیمتي کاڼي لري. د څو پیړیو زاړه قیمتي جواهر هم د دې ټولګې برخه ده. نن ورځ دا ټول شاهي توکي د لندن په ټاور آف لندن کې ساتل کیږي. دوی د ځانګړي ضد مرمۍ سیشو، پرمختللو خطري زنګونو، سلګونه کامرو او 24 ساعته وسلوال ساتونکو تر امنیت لاندې ساتل کیږي. په زړه پورې خبره دا ده چې د دغو شاهي خزانو رسمي بیه هیڅ کله نه ده ټاکل شوې. کارپوهان باور لري چې د دوی اصلي ارزښت په قیمتي ډبرو کې نه، بلکې د نږدې زرکلن تاریخ په میراث کې دی. خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. ویډیو لایک او شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.